بسم الله الرحمن الرحیم. ښې چارې. نن د 1448 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 10مه نیټه ده چې زموږ او ستاسو ترمنځ په عاشورا باندې شهرت لري. د علي، حسن او حسین رضی الله عنهم جمیعا د دوی مینه زموږ د ایمان برخه او زموږ په زړونو کې ځالې لري. د کربلا پیښه زموږ د خونړي تاریخ یو بدرنګ او ډېر ناخواله فصل دی، چېرته چې د حضرت رسول علیه السلام د ګرانې لور حضرت فاطمې زوی او د هغه کورنۍ په ډېرې بې دردۍ سره په شهادت ورسېدله. که چیرې موږ د یوې بانډې او یا د یو لرې کلي جومات ملا امام ته چې د قدوري او د خلاصې او د منې امام ملا دی، هغه ته موږ امام صاحب وایو، نو په ډېر ویاړ، په جار او په افتخار سره حسین رضی الله عنه خپل امام ګڼو. البته د عصمت او د معصومیت درجه زموږ له نظره، د عقیدې له نظره یوازې د پیغمبرانو حق او خصوصیت دی. د کربلا د پیښې درې ستر مجرمین او عاملین د کوفې والي عبیدالله بن زیاد، شمر او ابن سنان دی. موږ د الله تعالی لعنت په دې دریو واړو باندې وایو، او دا درې واړه هغه کسان دي چې په اووه-دېرشتم کال کې کله چې د حضرت علي او د حضرت معاویه ترمنځ جګړه پیښه شوه، هغې ته د صفین جګړه ورته وایي، چې د نن ورځې د عراق په شمال غرب او د سوریې په شمال شرق کې یوه منطقه ده، او په هغې کې په لسګونو زره اصحابو او تابعینو خپل ژوند له لاسه ورکړل او شهیدان شول. دا درې واړه کسان د علي په لښکر کې وو، نه د معاویه په صف کې. دوستانو، د عاشورا تجلیل او لمانځنه دا د حضرت حسین رضی الله عنه له شهادت څخه پخوا پیل شوې، په دې معنا چې کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته د فرعون د عذاب څخه نجات ورکړ او د نیل له سیند څخه واوړېدل، نو دغې ورځې ته یې د شکرانې یا د خدای د شکر او د مننې ورځ یې ورته وویله. له هغې ورځې تر نن ورځې پورې چې دا د نږدې 2700 کاله کېږي، یهودان یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې لمانځي او دې ته د پیس اوور نوم ورته وایي. کله چې حضرت پیغمبر علیه السلام د مکې نه یثرب ته چې بیا وروسته مدینه شوله، هلته هجرت وکړ، نو هلته د اوس او خزرج چې عربانو د هغوی تر څنګه درې لویې قبیلې د یهودو میشت وې چې دوی په دغه ورځ باندې روژه نیولې وه. نو پیغمبر صاحب پوښتنه وکړه چې تاسو ولې دا روژه نیولې؟ هغو ورته وویل چې ځکه چې په دې ورځ موږ د فرعون له عذاب څخه نجات موندلی. نو دوی وویل چې موسی زما ورور دی، او که زه را روان کال ته پاتې شوم، نو زه به د یوې په ځای 2 ورځې روژه ونیسم. قدرمنو دوستانو، په تاسو کې چې چا د اروپا تاریخ لوستی، هغوی پوهیږي چې په 14مې، 18مې او 13مې میلادي پیړیو کې په اروپا کې سخت مذهبي جنګونه وو، چې د یو لوري مشري چې هغه کاتولیکو فرانسویانو او د بل لوري مشري پیرنګیانو کوله چې دوی پروتستانت وو. نږدې 4 میلیونه خلکو پکې خپل ژوند د جنګ، فقر او لږې د لاسه خپل ژوند ورکړ. خو اروپایانو بالاخره تصمیم ونیو، د عقلانیت لارې خپله کړه، مذهبي جنګونه یې پرېښودل، او نن تاسو ګورئ چې د دنیا په مخ تر ټولو متمدن، هوسا، بسیا او ارام ملکونه او هیوادونه او ولسونه د اروپا دي. او زموږ او ستاسو مسلمانان ځان په نهنګانو خوري، په سمندرونو کې ډوبېږي، د پلار او نیکه پټي خرڅوي، تر څو چې دا متمدن اروپا ته راشي، ځکه چې هلته مذهبي جنګونه نشته. خو له بل اړخه بدبختانه د تېرو 22 کالو راهیسې په سوریې، عراق، لبنان او یمن کې د یال سارات حسین یا د حسین د انتقام او د غچ په خاطر باندې مذهبي جنګونه دي، چې له 2 میلیونه څخه زیات کسان پکې ووژل شو. څومره به ښه وي که موږ مسلمانان د اروپایانو د عقلانیت او د حکمت په پل باندې پل کېږدو، او دغه مذهبي جنګونو په تنور باندې د پخلاینې او یو د بل د منلې اوبو ورباندې واړو، او دغه سپرغۍ په ایرو باندې بدلې کړو. تاریخ ګواه دی چې د نړۍ هره جګړه ګټه او بایلات لري، خو یوازینۍ جګړه چې دواړه اړخونه یې له پیل څخه په ناکامۍ محکوم دي، هغه مذهبي جنګونه دي. الله مې د زاړه ایمان ته خیر کړي. مینه او مننه. بلک ځای.